څوک راولګېده او قتل یې وکړو د یو نفس بغیر د بدل د کم نفس نه، مانه ته څوک وجلی نه دی او ته دی وجنې، در چا په بدل کې ته وجنې قتلې لګې. او نه کوم فساد کړی دی چې داسې یو فساد یې کړی چې د هغه فساد د لاسه د قتل تا ته جایز وي، دی انسان چې وایي دا کس ووجلو فکأنما قتل الناس جمیعا، گویا که ټول انسانان یې قتل کړه. د یو انسان قتل داسې دی لکه ټول انسانیت وجل. الله رب العالمین ته دا یو انسان دومره محترم او عزتمند دی لکه څنګه چې دا ټول انسانیت ورته محترم او عزتمند دی. او بیا الله رب العالمین فرمایي ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، چا چې د یو انسان ژوند بچ کړو دا داسې ده لکه ټول انسانیت یې د مرګ او د هلاکت نه بچ. مثلا الله مکه یو ځای کې اور ولګېده، سیلاب را روان دی یا څوک سیلاب اخستی دی او ته زر زر ورمنډه کې او یو کس چې کوم دی د دې سیلاب نه سیټ تک یا دی اوبو نه راوباسي، لامبو درله درځي او زر زر ست بندوبست وکړي او دا راوباسي، اور نه راوباسي. یا مثلا سخت بیمار دی، داسې بیماري ورته لګېدلې چې مري د هغې د لاسه، ډاکټران وایي که یاره شل ورځې میاشت کې د دننه دننه د اپریشن ونه شي، د علاج ونه شي، نو دا مري. او ته په دې ورځو کې دننه دننه یو هفته کې زر زر وګرځې او ملګري چاندا او تعاون راغونډ کړي چې وایي دا زموږ یو ورور دی، زموږ یوه خور د مسلمانه ژوند دی په خطره کې دی، راځئ چې د دې دا ژوند بچ کړو. او دې دپاره زه او ته او ټول موږ خپل تعاون راغونډ کړو، د هغې هغه علاج پې وشي، اپریشن او الله پاکې بچ کړي. یا یو ځای کې انسان هلاکت کې دی او ته ولې وینه ورکې، وینه به هسې بېسه نه ورکې، ګوره دا ښه نه ده. خو چې کله تا ته پته وي چې انسان ته ضرورت دی، یو مسلمان ډاکټر تا ته وایي ماهر دی ډاکټر، هغه تا ته وایي که د دې دپاره وینې بندوبست ونه شي د انسان مري، نو ورکوله وینه چې رده دا ژوند پې بچ شي. دا یو کس ژوند بچ کول داسې دي لکه تا چې د ټول انسانیت زندگی او ژوند بچ کړ. داسې ښکلی دین دی زما محترمونو. زموږ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی وایي یو انسان چې کله په خپل دین کې ترقی کوي، مسلمان دی، مؤمن دی، دین کې ترقی کوي، لګی دی نن یو عمل سبا بل سبا بل، او دا نیک اعمالو کې مصروف دی او بره روان دی، د نیکو دا ګراف یې بره روان دی. وایي د ده په دې دین کې به ترقي راځي حتی تر دې پورې چې دی قتل کله وکړي بې ګناه والعیاذ بالله، چې کله چا نه بې ګناه قتل وشو د ده دین په ځای ودرېږي، ترقي پکې نه راځي. دینی ترقی دی الله ودرېږي، زړه دله سخت کړي، په مونځ کې به دې اثر نه سي، په مونځ کې اثر به پکې نه، الله دې بندګۍ نه قبلوي، الله دې په عباداتو کې به نه استعمالوي، پریشانه به دي کې الله رب العالمین. دیو جن زما محترم ورونو د هرې ګناه خپل یو نحوست او سپېروالی دی.